د ده مینهوال دي هغه یې په دوکه کې اچولي دي خلک په دوکه کې ولې ساتي څه دوکه مې سره کړې ما چې بړبګي شروع کړې یې پرانیولې دا اوس هغو ته حقیقت معلوم زه دا یو مسکین سړی نه و راغلی موړ سړی راغلی و کار یې د موږ سره وکړي څه کې باید د دوی په یاري کې بایپور ډریوري یې کړې ده نه دی نه د دوی دوه یاري کې څه وه د مور چې دي چې ګوډ اوه ما سره کتونه کې هغه مې درسه کې ترخامه یې ټولې یاره د مندس فاینل آخري ډبره دغه کې اچوه ډره کې اچوه یا نو ته خو دوه ورته کوه خدای دې د مرګه پورې سره وپالي سره خدای دې د مرګه سره بچاو کړي دی په خپل واپس کې سره کتونه کې څه وایي وروره دا خو نو اشغلوي دي د پښتانه اشغلوي نو تا ته نه دي معلوم نه تاسو ستا په انډیوالي کې چا ښکلي دي ما په انډیوالي کې ولکه د ما سه یو روغ سړی د ما څه نه دي نه ګسه بیا مې تا د چا انډیوالي کړی چې هغه بیا لاس ته پرې شي ماته شوې ده زما د صداقت یاري خوښه ده دا نینی چینی یاري مې ولکه خوښه ده هغه څه لکه څنګه دا د چمو یاري مې نه ده خوښه مثال دا ما ته ډېر معلوم دي ښه دا ما په زړه کې ساتلي دي نه ګسه در قسم چا ستا پر وجه در قسم وجه باندې تا او ستا یار ګسې ورځ لاس سره ایښي دي یالاله ولې ما او راملا نه دي سره یو ما د راملا دې عمر کړی و ما د پر پټلي سره علاقو نه ګسه ته ولې د چا سره یاري نه کوې بیا ته د یاري مجلس باندې ته سره ته وګایې یاري نن سبا نه ده یاري هغه یاري ده تر چمه پورې یاري ده که دې څه درلودلو ستا یار دی که دې نه درلودلو د لارې غدار دی دا ولې فضل دا تر ما خوند نو اوس څه ته راشېبونې دي نه تا ته چې څوک وایي پر تا باندې ما سر لا قربان دی د په خلیص درته ووایي بیا نه کې قربان بیا هغه نه بیا چمونه کوي ګیمونه کوي باټونه کوي څنګه چم کوي اوس دلته ته ما پښتې ما په تور کلو کې سترګې دي نه ته د یاري باره کې سره ته وګایې یاري نه سره نه یاري ته مې خوا ده نو چې شته دغه بړبګي ته ودا خبر شي څه وایي ته راوړه څو سیف دې پیدا دې زخته وډکه ده هغه دې اسټ کېمسته ولې څنګه سي شواز د خیره د شیخ د داروخان انډیوال شیخ لره یا چې مې به خو درځه موبایل چارجونه یا زماره دای زغه بیا جلا چي د ډیر څه خوان کی څنګه شیخ دا د داروخان خبرې خو سره ته وکړه غیبت مې د کم چمونه کول د لې خلک به نه زیر کړي دې په کلی کې دا ډېر ټوټ الله دې پردا وکړي ډېر مسکینم دی په خدای صحیح چیز دې ستانه ماجه ما نوم خو نو ډېر ور دی نواب دی نواب دا شنوم په خدای چې دای زره ور د خای ځنی ټپی قسم نه کوم دې مسکین دی په زله ته دې څو ټپی راته وای هاي شو په بسم الله یا لپنم د پاک الله دی شو په بسم الله یا لپنم د پاک الله دی بیا وای بندر اسه دیناک د مصطفی دی شو په بسم الله یا لپنم د پاک الله دی چې توري کړدې چې مسافر څوټول بار سی ثواب که غواړې پر ګناه څه توبهګار جمجله وطن دی چې پخوا مو سخت لاره یې رس د ډېر سو عبادت پر یاد دی شو په بسم الله یا لپنم د پاک الله دی شو په بسم الله یا لپنم د پاک الله دی بیا وای بندر اسه دیناک د مصطفی دی شو په بسم الله یا لپنم د پاک الله دی کې یا نه پرېږ د و میرېږه پریمان دال دغه دی وخت دی تو شویلېږه د ځان
زلزلیل د ځان کې د دنیا په سود وجدان ری راځه کله دې ستا ګمان ولې خطا دی شو په بسم الله یا لیک نوم د پاک الله دی شروع په بسم الله یا لیک نوم د پاک الله دی بیا وی بند راس دینات د مصطفی دی شروع په بسم الله یا لیک نوم د پاک الله دی زی زمانه ګوره چې د باد په شان تېرېږي زی زمانه ګوره چې د باد په شان تېرېږي یار په کیمرو موبایل کې می چارج ختم شو وس په موټر کې موبایل نس چارج کې اغاز کې سمو راوتلو وس بل زی زو داروخان سدي عائشہ نه ویللو وای تراسه دا وګورو د خراب بچی يم د بچی د ک بچی دی دا دی خره سو بچان وړي ها خره راشه رام سور اوړي چې بیا دې کرای ونیسه ته وینځه دني شو ودی وي دښنه د کار واخله جنګلا به هوا څنګه ورته سوې دی شنه دا غاده راځه د درختیم کاټ کړی دی د شاخ تراشیا لیدلې په باغو کې چالو دی او دا منګل چیشکه ها چیشته ناشته چیشته ناشته بیام ول موږ ګرمه ډوډۍ نه دا خوړلې میلمستیا می کوي میلمستیا می کوي ګرمه ډوډۍ نه دا خوړلې چیش پر اخره په غټ زړه شد دیني شي مت په بایلې چیر دې سی کور چیر وز در سره ولاړ ک بیا ماکسن درس اختیار لري کوړه او نه و ما اختیار لري بس بیا دغه توکل باندې می بیا سانم چیز دی شهر اوس مجبوله بس چیش ریحان زیب څنګه شاشته نوم دی چل دا سیته ودرو دا درته تا خرو کی وروره ورکیو ګډه وډه کیسه د درته ماشوم ناسي زور ته وایم څنګه دی مستیا می کوي وای وو خود دستي مل مستیا کو زور ته ما اختیار لري او اختیار نه لرم خو مل مستیا به وکم درته ودرو و دا سه کم سیر باسریان ته مې په موټر پام کوه دا ستا غټه مل مستیا ده موږ یوزګه ملمانه دا وز داروخان د باغ شاخ تراشی کړی ده دی وای زه به تاسو د ښکارا کوم زه هم زه به مینوال تو ښکارا کوم مینوال پیسه وای داګه د باغ شاخ تراشی داروخان کړی ده څنګه چیرې ما خپل ما د پلار باغ دی ده تا ولې ما ډرامه جوړ کړی ده دا روانه ده تا نه وای ما زړه ولې تا راته وویل یاره مینوالو تا تیو داروخان سلام سره بند کړي وروره ماته مې ټینشن راچولی دی زه یې څه ووایم دی خوا بده کړي تو ګورئ ماشاءالله څومره ششتې خوندورې ډېره روانې دا دی دا د غرو په سر سر کې باغونه دي السلام علیکم حاجي سړی ماسه سبقه بټی ماته ور د پار نور څنګه شایه څنګه دلې یخ ډیری دا لرګي زنجلاکه و دا په باندې ټیک هغه سبقه وي دا د غرو سره راوړي هاي ماشمان راوړي زنده‌باد دا غرو ژوند کې نو جلا خوند دی ماشاءالله دلیانو بیا ډیر بودی واوري کسی ډیر بد ستړي هغه مو څه وره راځي ما څه دا وته ولدي ولا دي ولا دي کو هغه واجو بس نه یو دې پریش کې دا بس مثال ورغه یو څه ته نه تلک او ما ته مو کور وکړ زده لګو او راځي رسول دې کو بس څه دا خراب ما بدي
نه دې خپل خلاص شويه شکر ته څنګه حاجي ښه یې ته یې چې یا شکر من سره شروع کېږي زه خو نه یوه شپه د دې ولم هغه مور مې نیم کلی دي پېښور لنو من شو دي تاريخ دي ولا سما مياس پر بارا به مې سره کوو نن اتوار واس شو دي سره دا موشتو بلاکه درواغ وایي زبیره ورغه شی لاسته هغه قرآن چې تیار ده مې پرواز يا ترى دوازه شو بي شو ترپور چې دی پهلوانه ترپور چې دی د میتاریه مجوه دي دا د تیاریه مجوه دا ماته معلوم دی شو دي ساري حاجي د پلار حاجي باري نومېږي حاجي منډی حاجي ولی جان هغو 20 کاله مخکې بیش کړی دا درواغ درته وایي والله درواغ فول درواغ درته وایي شی لا روغ مزل لنګ دروغ مزل لنډ دی ازته د والد صاحب څه پوښتنه وکړه هغه خو هلته ځي ورته ورته د حاجي باري پوښتنه وکړه درواغ یې درته ویلی ودې کې یار خپل ورته ته دا وایې چې دا تا کوي دا ګوره دا بړوږي پر دا زه د یادګار هرتي ورښکاره کوم د پلار ته د پلار ته ورښکاره کوم نه دا کور ده ایسته که آخري کې د پلار ته ور یاد کړه سا کوټ ما په ګاډي کې شي ښه و ما په ګاډي کې شي یار اخیستی دی و ازته وګوره او زبیره د دا سړی چې دی خدای دې در مسلمان پر ورځ کوي خطرناکه سړی دی یا زبیره دغه مې لسې دی خو نه ما د تاریخ مجوي دي ترپور خو نه تا ته معلوم دی نه هم کې د چا سره روان په قرآن کې یو خوا سره برابر کې بس هاي بړوږي پرانی ولې نه بل حالات معلوم اجي زر درخت لري درواغ نه وایم اتل زره کاټن کریټ انګور اخس کړي د پلان و ولا که ګس درواغ وایم اوس مې او 10 وکي او 10 مې وکي ولا که درواغ درته پروشه کله اتل زره کریټ انګور ټیک سر سلور سوا درخت لري زر ولا زره کاټ کله حالت انګور باغ ولا ګور پریوز غیا 15 پیو چرپ 400 ازامو د چرپ نفسي اجي ولا اجي او 10 مکر درواغ نه درته یو پیک اپ لري د پلار چلی اجباري نیمه یو پیک اپ لري ټریکټر د شین پیک اپ و استا په ویډیو کې ورته دا ولې چې دی د خپل چلو تا ویل دی دومره خدای ور کړی دی چې در دوه ګرځي شاده ته درواغ وای یا په ول لکه دروغ ده ته ازاوه ده اوسو کړه ته انګور شش کال چې وو وسه څه کنه تیر کال دغه اوس یاره په ځله پیدا دی کنه آزاده ز پټ اجي ته وای ز څه کېږم ز تل زر ور یاد زم لاړه بس ز اجي ته پټ حال وای ز دیس ولم بس دی درته تی سره په چم کې روان اتل زره کریټ انګور کړي دي اتل زره کاټن او سلور سوي درخت ده از شپږ سوي ما ستا مینوال ته ګرځال وای اجي دی سدي د مینوال دي هغه هم په دوکه کې اچولې دي هغه ما ته وای دا خورکې مسکین دي خورکې بوش کې دي چشتي ځان دی ورته اچول لکه په دنیا شي نه لګي نن می ګرځا حقیقت دا دی ورته بیان وسه درته ویل اجي سي درته ویل اتل سه وکړو کنو نه بیا په دیوزګي باندې اته برمې لري شاخوا اجي موته خنجورور ټینګ دی موته وای ورسې وپېژندې دا به حالت حاجي راځي بس بیا زه د په جایداد ګرځوم فضل وی عجز ما مړانه به ووینې د مړانه به ووینې چې کم مور سم اصل زوی کم یو راوړی دی دا بیا اخلي تاریخي بیا زه تاته مندل سر کوم بس حالت سرال اسما ډیر دکان دی د اجباري زوی دی زما د فضل افغان شته نه و ټیکس پلار په نامه څوک نه داروخان بالکل درداجر جنایت صحیح
دا خلک په دوکه کې مه ساته دوی پر دوی دی ګران یې خلک په دوکه کې ولې ساتې څه دوکه مې سره کړې ما چې بړبګي شروع کړې یې پرانیولې خپل مینهوال دې په دوکه کې اچولي دي ډري په قرآن چې ډري ته دي واچوم په لاره تر تاله سپکې تا ولې خپل مینهوال په دوکه کې اچولي دي ما مینهوال چیرې اوس ما مینهوال ولې په لندن په امریکا کې مینهوال کې داس ما ته مینهوال دا غږ ونه هغه غږ مینهوال دي که نه دي دغه ستا مینه نن د مینهوالو ته حقیقت ورښکاره سلو شکر دی د الله یا الله ستا لاک لاک شکر دی د ده مینهوال به ویلی و د داروخان دی خوار کې بوشکې دي چش دی آیفون ور واخله دی دې اوس ما ته آیفون راواخلي زه چش لرم خالي یو د آیفون لرم اوس شان دې دی ما ته راواخلي ما به دا ملک تا ته کلاوي جوړې کړي دي تا نن ما راوستلې ته داروخان دی تا داسې بړبګي شروع کړې ده په ځانه په لای موږ په دوکه کې ځان یې نه خلاص کړي تارنتوب زه اوس هغو ته حقیقت معلوم زه دا یو مسکین سړی نه و راغلی موړ سړی راغلی کار یې د موږ سره وکړي هغوی ماریان شو 18,000 ها اچھا وسه چې وکړه که دا اوس کال یې وسه وکړه څو ریټه بیا یې وکړو وسه ها که دا وسه کې بیا یې څو ریټه وکړو و 8,000 کاټن یې ولې نصیحتونه چې دې کوله ولې نصیحت صحیح ویلې د تا هغه نصیحت کیسه ته علي یار چش دی اوس یار تعارف وکړه یار چې دی د نستونې مار دی ته د پیسې مارې چش یار چش دی پیسې مارې ولا یار چش دی قسم په قرآن چې زه ګرده کیسه او مامله مې پرېښې د نن زه د تا سره روان یم دا کوم مندلس مې ده زمړی دوست و دشمن په قرآن کې در ښکاره کېږي ته د دوست پر کونه غول ورمشې د دوست باندې دشمن ځان ته راکشې څه وایې ستا دشمن دی نو وایي دشمن به هم راخپله یې نه مړی نو ستا مینهوال وایي نو زه څه به وکړم ما مینهوال چیر دی خو دې لندن سړی لا تېزه نه لندن امریکا کې ناست دی وایي ګاډي د خشکه ژوی کې راکش کړم د باري کور ته معلومېږي تې راکش زه به ستا مینهوال سره سر خلاص کړم هی داروخان ډېر خشمي سړی دی الله دې دار مسلمان پر در نه زین کوي کوري کس لره وایي کمزګي لره وایي کوري کس ارده چش کوو تور انګور دی هغه راشي کوم د چا دی انګور د زما د پلار په نامه یې نوم دی او زما ډېر غټ یار هم دی بیا د هغه بعده زه اشه د مینهوال پوښتنه لري وایي داروخانه تار ته کومه کاني ورته جوړه کړې وه خلکو ته کومه کاني اوس یې ورسره لګیا ولې په قرآن یا سړی یا د سړي په خوله کې ختلی کاني دې کومه کاني جوړه کړې وله نه لکه دا ګنده یاره په زه خو مینهوال وایي ډېر زه مینهوال وایي یاره مینهوال و دغه دونه ته دغه سروي دی لکه ته چې د سروی کېږي مینهوال میسیج راوږي وایي ته تا پوښتنه اوس ما له کمنټونه راکوي چې دا د کومه کاني سټوري ورته جوړه کړې وه کښېنه قرار کښېنه دا مندس مه سره مینهوالو ته ورته بس دا کمنټونه مو ورته کوي ورته چی شته چې دا په دلته کمنټونه مه کوئ چې داروخان چیش کولو کومه مزدوري یې کوله څنګه یې ځان راخلاص کړی و دا ورته ووایه ورته دا کمنټونه مه ورته کوئ یاره په زله دا تک ګرده مندلس ته سره مینهوال دی نو دا ګاډۍ مخته ګوره اوس مې سره په غی وروره په غره کې روان یې اوس مینهوال دی دغه دی مینهوال په الله علاقه یو ټس وي ګرد مندلس سره وغه زه څه کوم لالا زه تا څه کوم ستا په مجلسو باندې خو زه مخامخ خبر یم خو مینهوال ځان په خبرې په تا باندې څه شي مې راخیس وای هر چیرونه مې هغه ته ورلګولې هغه مې راخیس وای ته مې لګولې څه وایې دا دی داروخان مینهوال ته که سلامۍ شی نه کوې ولې نه کوم خو شل واره مې ورولېږه ما ژوندۍ سر نه خلاصوي او لس واره مې زیات ورلېږلي دي مینهوال خو نو قربان یې سم یاران خو نو دي خو دارنګه ماران نه دي لکه ته چې د ستړي مارې مینهوال ښه خلک دي چار دی خدای آباد تل آباد لري نو خو مینهوال وایي د دال راوړه ستا زه واوړم بس
ته دا ځای چادر وښیي چې ته دله ورسه تا د دا ځای چادر وښو ما ته را معلومه ده څه زه ګرځېدلی دا یار دلته یو بړوای یو ویډیو وویني بس هغه تعالی هغه چې ستا یار رایې د دې راغلی ته ماښام به ما سره په اواز ودې بیا به یې نه ویلې وروره داروخان دغه باغ له رالی وای په دې کې ما کار کړی دي وای زاکې لرمه نو باټلي یې واخیستله انګور راشکوي وای ته دلته په لاره کې ودرېږه هماغلی ټیک دی وای ما هغه سره خبره کړې ده نور نو پرې خپله سر خلاصوي او موټر مې ورته چې درولی ولو د ماشومتوب سین را یاد سولو او په کوچنیوالي سیم موږ به یوزګی موټر ویلدي نو په هغه هنداره به مې نومونه کښله دا اوس ته ګورې زما په موټر باندې چا کښلي دي داروخان مولانا کاروان ریحان زیب اکبر خان بیا رحمان صاحب بیا دی مولانا فضول نمبر 1 ګډ وارخطنې کښلي دي دا نو پخوانی سین دی زه اوس ورته ولاړ یم نو دی چې راوځي بس بیا به ولاړ شو هغه دی داروخان روان دی مال یې راپورته کړی څنګه شو حاجي سره میلاو شي دا اول د خپل جی نور اخلي اورس داروخان دی وای دا کیسه نه دی تیر سوی وای په دا باغ کې زه حصه لرم وای زما حساب سپاته پیسې مې سپاته درسم شه وای زه په اجازه راخلم وای د سپورټر والا یم والله که نو بس دی پوه سلو کارونه پوه سه دی خو ما اجازه ځینې اخلم اوس ما ته دی دا چمونه کیسې وای زه یې راپورته کوم که څه کیسه ده بیا باټلي یو راخسېده الله دې در مسلمان پرده زین کوي